ستړي مسئ نن پر کانفیډنشیلټي یا محرمیت باندې غږیږو. محرمیت یا کانفیډنشیلټي ټول هغه کسان چې په خوندیتوب یعنې پروټیکشن MHPSS کې په طبابت کې او په نورو سکتورونو کې کار کوي د هغوی د کار یو د مهمو اصولو څخه بلل کیږي او خورا حیاتي او ډیر زیات مهم اصل دی. دا اصل چې په انګلیسي کې کانفیډنشیلټي ورته وایي، په پښتو کې محرمیت نن سبا یا د معلوماتو پټ ساتل، بعضې ملګري او دوستان یې رازداري بولي، دا ټولې معناو څخه استفاده کیږي. محرمیت د یو فرد یعنی هغه فرد که زموږ ستاسې مراجع وي، که یو ناروغ وي او یا هم کوم بل مستفید د کوم بل پروګرام څخه دی ګټه یا فایده پورته کوي، د هغه کس د معلوماتو پټ ساتل دي او بېله د هغه کس د اجازې څخه هغه معلومات ته هر ډول لاسرسی محدودولو ته محرمیت یا کانفیډنشیلټي ویل کیږي. دا معلومات کیدلی سي په مختلفو بڼو باندې وي. کیدلی سي تاسو لیکلي وي، کیدلی سي تاسو د نوټ په شکل باندې لنډ نوټونه د خپل ځان سره په خپل کتاب کې یا کوم بل ځای کې رسولي وي، کیدای سي غږ مو ثبت کړی وي، کیدای سي ویډیو مو ثبت کړی وي. په هره بڼه چې وي د هغو محرم او پټ ساتل د مسلکي کسانو یو اخلاقي او مسلکي دنده ده چې دوی به پوره احتیاط کوي چې د دغو مراجعینو یا ناروغانو یا هغه کسانو چې دوی ته مراجعه کوي د هغه معلومات دوی پټ وساتي او دا پټ ساتل حتمي دي. موږ چې کله وایو چې حتمي دي، دا په دې خاطر باندې چې جامعه یا ټولنه او په ټولنه کې چې کوم خلک ژوند کوي دوی مختلفې ستونزې لري او د مختلفو ننګونو سره مخامخ دي. علاوه پر دې باندې په ټولنه کې بعضې ټولنیزې په اصطلاح باندې ستونزې شته چې خلک نه غواړي چې خدای نخواسته سبا د کومې ټولنیزې سټیګما، پیغور، نامبدۍ او نورو قرباني وګرځي. او متاسفانه چې په افغاني ټولنو کې دغه خبرې کول، خلکو پورې تهمت تړل او دې ته ورته نور مسایل خورا زیات دي. نن سبا حتی که خلک یو عادي صحیح ستونزه هم ولري، د خپل ټولنیز موقف په خاطر باندې دوی نه غواړي چې په هغه باندې خلک پوه سي. دوی پوهېږي که چیرې زما په بعضو د ضعف په ټکو یا ناروغیو یا نورو ستونزو باندې خلک پوه سي، کیدای سبا هغه زما دپاره یو لوی خنډ وګرځي. او بله خبره دا ده چې په ټولو مسلکي برخو کې دا یو اخلاقي دنده ده د ټولو کارکوونکو چې هر ډول معلومات چې دوی د خپلو مراجعه کوونکو څخه اخلي هغه باید د دوی د مراجعه سره پاتې سي. او کله چې د مراجعه سره هغه مسلکي اړیکه پای ته رسیږي باید هغه معلومات یا ډیټا په هر رقم چې وي هغه له منځه یوړل سي او یا هم په داسې ځای کې خوندي سي چې په آینده کې خدای نخواسته هغه کس ته، هغه مراجعه کوونکي ته، ناروغ ته یا هم د بل هر سکتور څخه چې دوی خدمات ترلاسه کوي هغه ته کم تاوان ونه رسېږي. بعضې خلک داسې فکر کوي چې دغه مراجعه کوونکي نو صرف یو شمار دی. شمار څخه مطلب دا دی، خدای دې وکړي چې درته واضح یې کړی سم، چې لکه دوی چې وایي زه 10 کسان لرم کلاینټ یا مراجعه کوونکي چې زه دوی سره د PSS په برخه کې کار کوم. یو ډاکټر وایي چې زه 10 یا 15 ناروغان لرم د ورځې یا په دایمي شکل باندې. یو سوشل ورکر وایي زه 10 یا 15 کیس لرم. یو بل کیس ورکر وایي زه 15 کیس لرم. په اصل کې دا 10 کیسه، 15 کیسه، 10 ناروغان یا 10 د رواني خدماتو د ګټو پورته کوونکي نه دي، بلکې دلته ستاسې سره د دغو کسانو د ژوند د مختلفو اړخونو په اړه باندې ډیټا معلومات دي. دا ډیټا معلومات د دوی د ژوند تجربې، ننګونې،
ستونزې، ظرفیتونه، امکانات ټول دي. او په دې کې تر ټولو ډیر زیات مهم شی چې دی هغه د دې خلکو احساسات دي. نو دا زموږ ستاسې اخلاقي او بیا مسلکي مسؤلیت او دنده ده چې دغې ډیټا پوره خیال وساتو او د خپلو کارونو په برخه کې دا یو اصل وګرځوو چې دا شی همیشه کوشش وکړو چې دې شی په برخه کې محتاط اوسو. بله خبره چې ده هغه دا ده دغه د محرمیت د اصولو تشریح او د محرمیت په اړه باندې مراجعه کوونکي ته ډاډ یا معلومات ورکول په اصل کې ستاسې سره کومک کوي تر څو تاسې وکولی سئ د خپلو مراجعه کوونکو سره ښه اړیکه جوړه کړئ. ښه اړیکه هغه وخت رامنځته کېږي چې کله باور موجود وي. نو باور څنګه رامنځته کېږي؟ باور د دغو اصولو په رعایتولو سره منځته راځي. کله چې دی په دې باندې پوه سي او ډاډ ترلاسه کړي چې تاسې یو مسلکي شخص یاست، خپلو اصولو ته ژمن یاست، ټول هغه اخلاق چې ستاسې د کار برخه ده او د کار مهمه برخه مو ګرځي او تاسې هغو ته ژمن پاتې یاست، انشاءالله چې د اړیکې په جوړولو کې به د هیڅ ډول ستونزې او مشکل سره مخامخ نسئ. او همیشه کوشش وکړئ چې د محرمیت دپاره د خپل ځان سره زه نه وایم چې تاسې باید یو لیکلی متن یا سکریپټ ولرئ، بلکې همیشه کوشش وکړئ چې تاسې د محرمیت د تشریح دپاره کوشش وکړئ د څو ساده کلمات څخه څو جملې د ځان سره جوړې کړئ او هغه کوشش وکړئ چې خپلو مراجعه کوونکو ته د رضایت اخیستلو څخه مخکې په هغه اوله جلسه کې یا دومه جلسه کې کله چې تاسې دوی سره اړیکه جوړوئ او کوشش کوئ چې هغه د باور فضا رامنځته کړي، په هغه وخت کې تاسې هڅه وکړئ چې دغه متن مو په یاد وي او دوی ته په صحیح شکل باندې وکولی سئ معلومات ورکړئ. کیدلی سي دا متن داسې وي لکه یو ګډ متن ما ترتیب کړی دی، شاید تاسې وکولی سئ دې بهتره جوړ کړئ، ښه یې جوړ کړئ او وکولی سئ چې هغه اصلي پیغام په هغه کې انتقال کړئ. دا متن داسې دی چې دغې جلسې په جریان کې چې تاسې کوم څه ماته وایاست او دغه پروسه یعنې دا زموږ ستاسې اړیکه ټوله به محرمه وي. ټوله معلومات به زما او ستا سره وي، یعنې زما او ستا په منځ کې به وي. د هغه نوټونو په شمول چې زه یې لیکم، یعنې دا اوس شاید تاسې بعضې وختونه په کتابچو کې باید شیان د ځان سره یاداشته وي، ډاکټر صاحبان یې په نسخو کې یا د مریضانو په فایلونو کې یا په نورو ځایونو کې یاداشته وي. هره فورمه چې زه ستا معلومات پکښې رسوم هغه به په خوندي ځای کې ساتل کېږي. د ډیټا دپاره بیا په بل ویډیو کې د کنفیډنشیلټي یا د محرمیت پر ښو لارو چارو باندې خبرې کوو، په هغه ځای کې بیا پر دغو شیانو باندې خبرې کوو. فزیکي ډیټا محرمیت او خوندي ساتنه ډېره زیاته مهمه ده. ستا معلومات ته به یوازې زه لاسرسی لرم، بل هیڅوک به ستا معلومات نسي کتلی. دا په دې معنی چې بې له ستا له اجازې ستا معلومات د هیڅ چا سره نه شریک کېږي. ستا ډېر عادي معلومات ستا د رضایت وروسته د خدمات د وړاندې کوونکو سره زه شریکوم تر څو تا ته اړین خدمات وړاندې سي یا وړاندې کړي. مګر په بعضو حالاتو کې او په خاصو شرایطو کې ستا د اجازې بغیر به زه ستا معلومات او ستا په اړه شاید خپل سپروایزر ته مراجعه وکړم. یعنې مطلب داسې بعضې شرایط سته چې زه به د محرمیت اصول په هغه کې ماتوم او ستا په اړه باندې به بعضو مراجعو ته ځم. په دې کې اولنی کس چې زه به مراجعه ورته کوم هغه به زما سپروایزر تر څو زه مشوره ورسره وکړم او هغه ماته لارښوونه وکړي. دا هغه شرایط دی یا هغه وخت دی چې کله تاسې پلان ولرئ چې بل چاته ضرر ورسوئ، ځان ته ضرر ورسوئ، ډېری وختونه د ځان وژنې او دې ته ورته نور، او یا هم بل څوک یا هم یو بل کش بشري کارمند تاسې ته ضرر ورسوي. په دغسې شرایطو کې شاید زه بې له دې چې تاسې ته مراجعه وکړم زه به ستاسې په اړه باندې ستاسې معلومات د خپل سپروایزر چې زما دپاره د لارښوونې اوله مرجع ده د هغې سره شریکوم او د هغې څخه وروسته د نورو هڅو دپاره لاس په کار کېږم. نو خدای دې وکړي چې د کنفیډنشیلټي یا محرمیت اصل مو پېژندلی وي. د کنفیډنشیلټي یا محرمیت په اړه باندې نور کلیپونه هم شته، هغه به د دې کلیپونو څخه وروسته تاسې ته نشر سي. زموږ د یوټیوب چینل خوښول
او سبسکرایب کول او د هغې شریکول د نورو همکارانو سره او کامنټ لایک حتما وکړئ او کوم پوښتنه درلوده موږ ته په کامنټ کې پرېږدئ. زه ستاسې د نیکو او سالمو مشورو په تمه باندې یم. ډېره زیاته مننه. ښې چارې.